د کهانې په شروعات کې موږ ته یو امبولانس ښودل کېږي کم چې هسپتال لخته روان وي. په دې امبولانس کې په سټریچر باندې یو ځوان هلک پروت وي چا چې د خپل بدن حصې ډونیټ کولو فارم باندې ساین کړی وي. یعنې د ده د بدن ټولې حصې به د نورو خلکو د مدد دپاره استعمالیږي. دوه ډاکټران د ده اپریشن شروع کړي او د ده د بدن حصې روغکل شروع کړي. خو عجیبه خبره دا وي چې د ده سرمن د اوسپنې په شان سخته وي او د دې د وجې د ده د بدن اعضا رابېلول ډاکټرانو ته ډېر ګران شي. لږ ساعت پس چې د ده اپریشن ختم شي نو یو نرس په چغو باندې هغه ځای نه بهر راوځي او ډاکټران چې څنګه دننه ورشي نو دوی څه ګوري چې د هغه بدن د ایرو په شانتې الوزي او غیب شي. د دغه هلک زړه هیولیزا نوم یو جینۍ ته میلو شي او د حیرانتیا خبره دا وي چې د دغه جینۍ بدن او د دغه هلک زړه ریجیکټ نه کړي بلکې فوراً یې قبول کړي. لیزا په 2-3 ورځو کې ټیک ټاک شي او ډاکټران دا کور ته ولېږي. خو د دې په لاس باندې یو عجیبه شانتې نشان جوړ شي چې د یو ټیټو په شانتې ښکاري او دې دا ټیټو په خپله نه جوړ کړی. د لیزا پلار یو تایکوانډو جیم چلی او د ماشوموالي نه د لیزا د تایکوانډو زده کولو ډېر زیات شوق وي. خو د یو میچ په دوران کې دې ته د زړه دوره شوې وي او د هغې نه پس د دې پلار دا د ګیم نه منع کړی وي. یو ورځ د دې پلار یو سړي سره خبرې کوي چې دا یو پنچینګ بیگ لته ورکړي. بیگ چت مات کړي او لاندې راوغورځوي. لیزا ډېره زیاته حیرانه شي ځکه چې داسې طاقت خو دې سره مخکې نه و. اوس دا خپل نوی طاقت کتل غواړي. دا منډه وهل شروع کړي او دا دومره تیزه منډه کوي چې یو سکوټي والا هم وروسته پرېږدي. دې ته داسې ښکاره شي چې دا به اوس په لږ ساعت کې والوځي. د چړۍ نه پس اترۍ شروع شي او دې ته خپل ځان رامانې کول ډېر زیات ګران شي. لاندې یو ګاډی ولاړ او دا د ګاډي سره دومره تیزۍ سره وجنګېږي چې دا ګاډی به اوس لږ ساعت کې اورېدلی و. د دې نوې زړه لګېدو نه پس دا ډېره زیاته طاقتوره شوې. په پټه باندې دې ویډیو څوک جوړه کړي او په انټرنیټ باندې اپلوډ کړي. د دې په یونیفارم باندې د دې نوم ښکاري. یو هلک د دې او د دې د تایکوانډو جیم نوم پړاو کړي او ډېر زر هغه ځای ته ځان ورسوي. دې ته لرې نه د لیزا فوټو اخیستل غواړي خو لیزا ډېر په تیزۍ سره د ځان راورسوي او دې ګیر کړي او دې په دې ډېر زیات حیران شي چې په دې دومره وړې جینۍ کې دا دومره طاقت د کوم ځای نه راغو چې زه دې ځان نشم خلاصولی. او همدغه وخت کې لیزا وویني چې د ټوم په لاس باندې هم هماغه شان نشان وي. ټوم لیزا ته ووایي چې ما ته هم همدغه سړي د بدن حصه میلو شوې ده چې د چا تا ته هم میلو شوې ده او ما ته هم سوپر پاورز میلو شوي دي. ټوم دې ته ووایي چې یو انسان د خپل بدن 6 حصې بل له ورکولی شي. د دې مطلب دا دی چې ټول به 6 کسان وي چې د هغه د بدن حصې میلو شوي وي او همدې سره هغوی ته به هم سوپر پاور میلو شوي وي. ټوم اوس هغه نور سوپر پاور میلاوېدو له کسان هم را پیدا کول غواړي او لیزا سره میلاوېدو نه پس په سبا دته یو بل کس هم میلو شي. په هغه ورځ لیزا په یو ریس کې حصه اخیستې وي ځکه چې ریس ګټلو والا ته به ډېر قیمتي بوټان میلاوي او دا ډېر په اسانۍ باندې ټول خلک وروسته پرېږدي او ریس وګټي او دا خپل بوټانو ته ګوري چې په دې کې یو ښځه د دې خواله راشي او دا په خلکو کې مفت شربت ویشي ځکه چې دې ته نوې ګرده لګېدلې او اوس دا بالکل ټیک شوي وي. د دې اورېدو سره دا دواړه د ښځې لاس وګوري خو په دې باندې هیڅ نشان نه وي. خو لږ ساعت پس دا ښځه چې څنګه تو شي نو دی د دې په ملا باندې یو ګول نشان وویني. د دې نه پس سین یو ډېر عالیشان کور ته شفټ شي چې په کم کې مین نوم یو بوډا سړی تقریبا د مرګ په حالات کې وي. د دې مریض لور ډاکټر ته فون وکړي او ورته ووایي چې تا خو ویلو چې زما پلار به اوس ټیک شي خو د هغه خو لږ هم ګزاره نه شوې. خو په دې دوران کې دا بوډا سړی په خپل بیډ باندې کښېني او دې لور ته ووایي چې زه وږی شوی یم او ما له د خوراک سره وړه او اوس دې ډېر حده پورې ټیک ښکاري او د ده په لاس هم هماغه عجیبه نشان جوړ شوی وي او دې سره موږ ته واضحه شي چې دې بوډا سړي ته هم سوپر پاورز میلو شوي وي. د دې نه پس موږ په یو الکترانیک سټور کې یو ځوان هلک وینو. دې خپلو ګوتو له په آرام سره زور ورکړي او مخامخ چې څومره ټیویان یې ټول بند شي. کم ځای ته چې دې ځي نو د بجلۍ په کرنټ کې فلکچویشن شروع کېږي او د دې هلک نوم زیرو وي. دې د سړک نه بل اړخ ته ووړي او یو بلډینګ ته لاړ شي. دې د خپل طاقت استعمال وکړي او ګیمینګ مشین باندې هر څه وګټي او بیا دې په دې پیسو باندې خپل ځان له ډېر سامان واخلي. زیرو هم په هغه 6 کسانو کې وي چاته چې د هغه سړي د بدن حصه میلو شوی وي او دې د خپل نوي ژوند نه ښه پوره فایده اخلي او د ده ژوند ډېر په ایزي موډ باندې روان شوی وي او دې ډېرې زیاتې مزې کوي. د دې نه پس یو ځل بیا موږ لیزا وینو او دې وخت کې دا ټوم او سوفیا نومې هغه ښځې سره خوراک ته ناست وي د دې لپاره چې دوی خپل سوپر پاور یو بل ته وښیي. ټوم دوی ته ووایي چې ما ته پیپړې میلو شوي نو د دې د وجې زما طاقت زما پیپړو سره تړلی او که چېرې زه تیزۍ سره پوکي ووهم نو هغې سره طوفان راشي. خو په دې دوران کې سوفیا دوی ته ووایي چې ما خو په خپل ځان کې هیڅ طاقت نه محسوس کړی. نو ټوم دې ته ووایي چې هیڅ فکر مه کوه کله چې موږ ټول خاص خلک را یوځای شو نو ستا طاقت په خپله راویښ شي. په دې دوران کې اچانک د دوی د پاسه لګېدلې بلفونه پړکېدل شروع کړي او همدې سره دلته زیرو انټري وشي او دې دا 3 ونه د اول نه پیژني او زیرو دې ته ووایي چې ښه د لرې فاصلې نه ماته پته لګي چې دغه کس کې سوپر پاور دی ځکه چې دته په ټرانسپلانټ کې سترګې میلو شوي وي. د ټوم دا نوی هلک څه خاص خوښ نه شي او دې لیزا ته ووایي چې موږ په هر کس باندې همداسې اعتبار نه شو کولی او په موږ یو نه یو کس غلط به هم وي چې دا ټول طاقتونه به د خپل ځان دپاره غواړي او ښه د سوچ او د خیال کولو نه پس به موږ په خلکو باندې اعتبار کوو. او بیا په سبا لیزا ته په خپل فون باندې یو عجیبه شانتې میسج راشي. زیرو د مدد دپاره دا یو ځای ته راغوستی وي او دې د هر ورځ په شان په دوکه باندې ګیم ګټلو کې ګیر شوي وي او سکیورټي ګارډ د ده نه ټوله پیسه واپس اخیستل غواړي. خو دغه وخت کې دا 3 ونه د ده د مدد لپاره دغلته راورسي او ټوم د ده مدد کول نه غواړي او دې غلی شان باتروم ته لاړ شي ځکه چې زیرو د ده خوښ نه وي. خو د لیزا
زیروپن تیراوی خشي او دا دوی ته ووایي چې د ناانصافۍ خلاف جنګېدل ډیر ضروري دي. دا د سوفیا د رنګ نه نچر وباسي او د ټوم پوزي سره یو جنګي. دې سره ټوم له ډیر تیز انتروشي ورشي او د ده خولې نه دومره تیز هوا روزي چې دې سره ټول غونډګان والوزي. د دې نه پس یو ځل بیا موږ هغه مینو مې سړی وینو. د ده خپل پارټنر سره په څه خبره باندې بحث وشي او دا خبره دومره مخکې لاړه شي چې مینو دا سړی د مرۍ نه رونیسي او دې د خپل پارټنر د بدن نه ټول طاقت ځان ته راکاږي او د پارټنر ناګهانه ډیر زیات بوډا شي او د دې په بدل کې مینو څه حده پورې ځوان شي. د دې نه پس مینو یو بوټي سره لاس وجنګوي او بوټي کې چې کوم انرژي وي هغه ټوله ځان ته راکاږي او بوټي ناګهانه اوچ شي. د دې نه پس په فیکټرۍ کې موږ جون نوم یو کس وینو چې په هغه فیکټرۍ کې لیبر باندې دباو واچوي او ورته وایي چې زر زر لاس خوځوي ځکه چې نن به موږ ټوله شپه کار کوو. یو ورکر په خفګان کې د مخې له راشي او جون ته وایي چې ته غلطه کې موږ نه دومره ډېر کار غشتل ټیک نه دي زموږ هم څه خپل جون دی. دوی دواړه په خپلو کې بحث کوي چې ناګهانه الارم وغږیږي. یو ورکر د بره نه لاندې راغورځېدلی وي ځکه چې د سیفټي څه خاص تنظیم نه وي. څه وخت چې د چا خیال نه وي نو جون د هغه ورکر په زخم باندې لاس کیږي او په لږ ساعت کې هغه ښه پوره ټیک شي. خو دې سره جون ته ډېر زیات تکلیف او درد ملو شي. هغه لشان یو سایډ ته لاړ شي او دا ټول په خپل ځان برداشت کړي. بل طرف ته د مینو لور ته دا اندازه لګېدلې وي چې د دې پلار ته دا ټول طاقت د هغه ټرانسپلانټ د وجې ملو شوی دی. نو دا خپلو خلکو ته ووایي چې زر تر زره د هغه خلکو پته ولګوي چاته چې د هغه کس پرزې ملو شوی وي او ډېر زر د دې اسسټنټ د دې ټولو خلکو پته ولګوي. په دغه وخت کې دا ټول د سوفیا د ګاډي د پاسه ناست وي او د هغه ګینګ د خلکو نه تښتي او اسسټنټ چې دا وویني دا هم دوی پسې روان شي. درې ګاډي ډېر په تیزۍ سره په سړک باندې روان وي. لیزا مسلسل د ګاډي د دیګې ورکوي او دې د خپل ګاډي د نورو ګاډو نه ډېر په تیزۍ سره روان کړی وي او په لږ ساعت کې دا ټول ګاډي ډېر رستو پرېږدي خو دا خلک دی پسې مسلسل شوي وي او دی نه پرېږدي. په دې کې ټوم د ګاډي نه څه ډرینکس راواخلي او دا په هغه غونډګانو باندې ورولي او د دوی د وینډ شیلډ د پاسه څه سپین شانتې لیکویډ وغورځېږي او د دې د وجې دوی نه لاره غلطه شي. دا څلور ورونه د بدماشانو نه بچ خو شي خو د دوی د ګاډي سپیډ ډېر زیات وي. نو د دې د وجې دوی یو باربیکیو رسټورنټ ته وردلني شي او دوی داسې شوقوي چې موږ خو صرف د چا انتظار کوو او دا څلور ورونه د هغه رسټورنټ نه هله روځي چې کله شپه شي. ټوم زیرو سره په جګړه شي او ورته ووایي چې ستا د الله سبا اوس موږ ټول مړه شوي وو او د دوی دا بحث دومره زیات شي چې دا ټول په خپل اړخ روان شي او دې جګړې سره لیزا ډېره زیاته خفه شي. دا د یو کال نه په میډیکل چوټۍ باندې وي او سکول ته هم نه وي تللی او دې ملګري هم نه وي او ټوم او سوفیا سره تیر شوی وخت د دې دپاره هر څه وي خو اوس خو هر څه ختم شي. خو په بل ورځ هر څه چې لږ پرسکون شي نو ټوم لیزا له معافۍ غوښتو دپاره راشي او دې لیزا ته ووایي چې یاره ما په غوسه کې لږ زیات رسویلو او زه د دې معافي غواړم. لیزا اول نه مني خو بیا لږ ساعت پس دې معاف کړي او دا یو ځل بیا د دې څلورو واڼو رايوځای کولو پلان جوړ کړي. بل طرف ته د ټینا اسسټنټ دې ته هغه ریکارډ شوی ویډیو ښیي او ټینا دا فیصله وکړي چې اوس به دا کسان موږ رانیسو او د دوی د بدن نه به دا طاقت راکاږو او دې نه به موږ ډېر ښه دوایانې جوړې کړو او هغه دوایانې به پته نه لګي چې کم بیمارۍ ټیک کوي او دې سره به دوی نور هم مالداره شي. په دې دوران کې لیزا سوفیا او زیرو میټینګ پوینټ ته رارسېدلي وي. زیرو دا پته هم لګولې وي چې د جګر ټرانسپلانټ چاته شوی دی او دوی ټول بس د ټوم انتظار کوي او د دوی د ټولو رايوځای کېدو نه پس دوی به هغه نوی ممبر را پیدا کوي. بل اړخ ته په فیکټرۍ کې موږ ګورو چې جون خپل سینیر سره خبرې اترې کوي. دې خپل سینیر ته ووایي چې سر موږ له پکار دی چې د خپل ورکرانو سیفټي لږه زیاته کړو خو د سینیر د مزدورانو په جون باندې هړو پروا نه وي او په جون باندې د کار پریشر دومره زیات وي چې دې خپل لنچ بریک هم پرېږدي خو د دغه نور کسان روټۍ خوړلی لاړ شي او دې ته اړ د چا خیال نه وي چې د ګیس یو ټینکۍ په مزه مزه لیک کېږي. د فیکټرۍ مخ ته زموږ درې واړه سوپر هیروز د ټوم انتظار کوي چې په دې کې په فیکټرۍ کې یو زبردست دماکه وشي. جون زر خپل مزدوران بهر راوباسي چې کم نه کم خلکو ته نقصان ورسي خو د بدقسمتۍ نه یو ورکر د سیفټي دروازې نه بل اړخ ته انخلي او دې سره جون ډېر زیات ویریږي. نو دې زر د کړکۍ ماتولو لپاره خپل هلمټ راواخلي خو دې د دې په ماتولو کې ناکام شي خو په دغه وخت کې ناګهانه لیزا دغلته راورسي. دا د دروازې له په زور کې لته ورکړي او دا دروازه ماته شي او دې سره په هوا کې چې کومې سلنډرې الوتې وي هغې له یو خوا بل خوا لتې ورکوي او غورځوي خو دننه د الکترانیک سکیورټي والا دروازه ډېره زیاته مضبوطه وي او اوس د زیرو نمبر راشي. زیرو د دروازه په یو شرک کې کولوږي. دلته ټوم هم را رسېدلی وي او هر ځای د لوګو نه ډک شوي وي او د دې د وجې زخمیان دی ته نه ښکاري. دلته زیرو خپل ګوتو له یو ټک ورکړي او د ټولو د موبایل لینګټون شروع شي نو د دې د وجې دی ته ټولو مزدورانو لوکیشن ملو شي. ټوم ډېر په اسانۍ سره دی بچ کوي ځکه چې ټوم خپله ساه راکاږي او دننه لاړ شي. د ده په پیپړو کې ډېر زیات طاقت وي نو د دې د وجې دی خپله ساه ډېر وخته پورې سارولی شي چې څنګه زخمي مزدوران دغلته راوړلی شي نو جون دی ټول په خپل طاقت سره ټیک خو دا دومره مزدوران ټیکول د ده لپاره ډېر زیات سخت شي او د ده په ټوخي کې وینه راسټارټ شي. دې سره لیزا ته پته ولګي چې د جون په پیپړو کې دغه زهریله ګیس دننه شوی نو دا زر په یو لاس کې د جون لاس ونیسي او بل کې د ټوم ځکه چې دا د ټولو طاقتونه رايوځای کولی شي. د ټوم د پیپړو طاقت چې څنګه جون ته ملو شي نو دی एकदम ټیک شي او دلته سوفیا ته هم د خپل طاقت پته ولګي. اوس فیکټري ډېر تیزۍ سره د زهریله لوګي نه ډکېږي نو ګروپ دا پلان جوړ کړي چې زر تر زره دې ځای نه وتل پکار دي او دی د دې ځای نه لاړ شي. په دې کې سوفیا په نیمه لار کې ودرېږي ځکه چې دی خو زیرو دننه پرېښوي
نو دې د وجې ټوم زر خپل سارا کاږي او دننه لاړ شي او دې په څه طریقه باندې زیرو بهر روباسي. د دې نه پس دا 15 ونه د یو خواته رسټورانټ ته روټۍ خوراک لپاره لاړ شي او جون دې ته ووایي چې زما طاقت خلک د مرګ نه بچ کول دي او زه د هر چا نه تکلیف اخیستی شم. دې سره ماته ډېر زیات تکلیف ملاویږي خو چې زه اوبه وڅښم نو زه ټیک شم. په بل ورځ جون د خپل زخمی ورکرانو حالت معلومولو لپاره هسپتال ته لاړ شي او په لیفټ کې د سره مینو ملو شي او جون هم د په کمنۍ کې کار کوي. نو دې زر د سلام وکي خو په غلطۍ سره د لاس هغه نشان ښکاره شي. مینو ډېر په غور سره دغه نشان ته وګوري او ورته وایي چې دا ټیټو دی. دې سره جون درته ووایي چې نه دا ټیټو نه دی. مینو د ده نه تپوس وکړي چې تا کې خو څه نور څه بدلو نه دی راغلی. نو جون ته د هغه سوپر پاور والا خبره کول ډېر عجیبه ښکاره شي. نو دې درته ووایي چې نه هیڅ بدلو ما کې نه دی راغلی بس زه ښه صحیح محسوسوم. په تلو نه مخکې مینو د جون نه د ده د نوم او دې چې کوم ځای کار کوي د هغه ځای معلومات وکړي او ځان سره یاد کړي. د شپې جون د زیاتو پیسو ګټلو لپاره بطور ډرایور کار کوي او د ده سورلی د ټین اسسټنټ وي. څه وخت پس چې د سترې کولوشي نو دی په هسپتال کې پروت وي او ټینا ډاکټر ته ووایي چې زر تر زره د جګر روباسه. خو د دې نه مخکې چې ډاکټر اپریشن شروع کوي دغلته مینو ورسي او د ارادې هم غلطي وي. نو د ډاکټر نه تپوس وکړي کچره د جګر نه زیاته حصہ کټ شي او لږه پاتې شي نو دا واپس غټېدی شي. خو چې ډاکټر څنګه د په او کې جواب ورکړي نو دی جون د مړی نه رونیسي او د طاقت خپل ځان ته راښکلو کوشش کوي خو دلته د جون طاقت نشي راښکي. مینو ته داسې ولګي چې د طاقت کمزوري شوی دی. نو د سره خوا کې چې کم ډاکټر ولاړ وي دی په هغه باندې ټرای وکړي او دا ډاکټر فورن د ځوان نه بوډا شي او مړ شي. دې سره مینو ته دا پته ولګي چې د طاقت په سوپر پاورز والا کسانو باندې کار نه کوي. نو مینو دې ته ووایي چې د جګر 90% حصہ کټ کوي او ماته ولګوي او باقي 10% حصہ به د دې لپاره پرېږدي چې دا یو ځل بیا غټ شي. اوس دلته ټینا ته جګر ملو نشي نو دا خپل کسانو ته ووایي چې نور سوپر پاورز والا کسان گیر کوي. دلته ټوم چې څنګه د یو دکان نه روزي نو دا باډي ګارد دی گیر کی دی دته انستیزیا بین کوي او د بهوش کولو کوشش کوي او دلته جون ارسان اخلي خو په اخره کې دی د پسا غشتو کې کامیاب شي او دی بهوش شي. بل طرف ته په صوفیا او په زیرو باندې هم حمله شي او دی دوانه هم ډیر زر گیر شي. په اخره کې لیزا هم د خپل کور په دروازه کې گیر شي. د لیزا پلار چې څنګه د بدمعشان وویني نو لیزا ته ووایي چې ته په آرام کېنه او دی سره زه ګورم. خو په اصل کې عمر تیرېدو سره د کې اوس هغه طاقت نه وي پاتې. خو دا د پلار د اعتماد برقرار ساتلو لپاره دا د بدمعشان داسې طریقې سره ووخي چې دې پلار ته ولګي چې دا هم دې په خپل وخي. خو په اصل کې دا هر څه خو لیزا کوي. خو دا زونه تیزه شوی وي چې دې پلار څنګه دې ترستو وګوري نو دا بنچ باندې په آرام ناسته وي. خو چې کله دا ټول بدمعشان د دې ځای نه وتښتي نو دې پلار زر دې له رامنډه کي او ورته ووایي چې ته ټیک خو یې کنه. لیزا خو بچ شي خو باقي ټول گیر شوي وي. د ټین خلک دی راولي او په یو داسې جیل کې گیر کی چې په هغې کې د دې طاقتونه کار نه کوي. بل طرف ته د جګر ټرانسپلانټ نه پس فمینو کې د خپل ځان ټیک کېدو طاقت هم راشي او اوس دې د خپل ځوانۍ دور ته واپس لاړ شي او دې د خپل لور نه زیات ځوان ښکاري. په اصل کې ټینا هم د خپل پلار د مرګ انتظار کوي ځکه چې د ټولې کمنۍ مالک به هم دا جوړه شي. خو چې اوس د خپل پلار داسې ځوان وویني نو دې ته داسې ولګي چې د نه مخکې خو به زه مړه شم. مینو کور ته لاړ شي ولامبي او په شیشه کې خپل ځوان بدن ته ګوري او ډیر زیات خوشاله شي. اچانک دغلته تیاره شي او دی یو بدل شان ځای ته ورسي. د ده مخې ته یو طاقت خپل لاسونه خواره کړي وي او ولاړ وي. مینو ور مخکې شي او دغه طاقت لاسونه رانیول غواړي خو دا طاقت اچانک دې ځان ته راکاږي او دې کله ځوانیږي او کله بوډا کېږي. د دې نه پس دې خپل لاس تیزه سره راکاږي او دته دا اندازه ولګي چې دا د په دماغ کې چلیږي. د شیشې ماتولو سره د په لاس باندې چې کم زخم لګېدلی وي هغه په لږ ساعت کې ټیک شي. خو دې اوس هم مطمئن نه وي او دې دا فیصله وکړي چې زه به د دغه ټول نه د بدن اعضا اخلم ځکه چې د دې ټولو سوپر پاور ځان لپاره پکار وي او اوس دې خدای جوړېدل غواړي او دا غواړي چې خلک د عبادت کوي. ټینا د خپل پلار د طاقت مخ ته هیڅ هم نشي کول. مینو د ټینا جوړ شوی جیل ته ورشي او دا ټول وهل شروع کړي او د طاقت مخ ته دی هم څه نشي کولی. دغه وخت کې زیرو د خپل خپو د ګوتو نه ټکونو کو کوشش کوي ځکه چې د لاسونه ډېر په بدله طریقه تړلي وي. خو چې دې څنګه دی کامیاب شي نو یو دوه کسان راشي او دې خپل ځان سره روان کړي. زیرو یو ځل بیا د خپو ګوتو لټک ورکړي او لیزا ته میسج ورسوي او دې سره دې ته خپل لوکیشن وښيي. یو بل ټک ورکولو سره دې د لیزا د جیل دروازه هم کولو او دې سره دې ډاکټر بېهوشه کړي. بل طرف ته لیزا د خپل مرګرو بچ کولو تیارې کوي خو چې دې پلار ته دې باره کې پته ولګي نو د دې پلار هم دې سره لاړ شي. دی د زیرو د یو سترګې نه کارنیا روغ کی وي خو په دغه وخت کې دی په هوش کې راشي او د دویم سترګه بچ شي. مینو د وجلو په ځای دی جون سره پریدي او په دې دومره وخت کې د جون جګر یو ځل بیا ټیک کېدل شروع شوی. جون د زیرو لاس د لپاره ونیسي چې د زخمی شوی سترګه یو ځل بیا ټیک شي. خپل نوي طاقتونو ښودلو لپاره مینو یو پارټي کیدي او په دې پارټي کې دی داسې خلک روغواړي چې د چا بیماری لا علاج وي او دا خلک چې مینو ځوان وویني نو ډیر زیات حیران شي. د خلکو مخې ته په خپل طاقت سره یو دیوال مات کی چې په کم کې د بوډا روپ پروت وي. خو دې سره خلک ډیر زیات ویریږي نو دی فورن خپل چال بدل کی. دی یو معذور سړی د لاس نه رونیسي او کم طاقت چې دته د جون د طرف نه ملو شوی دای په مدد سره دی لا ټیک کی. د دې نه پس دی د یو ډیری بیماری جنې خواله لاړ شي او هغه هم لږ ساعت ټیک شي او دې سره خلک دته د یو
خدای په شکل یې قتل شروع کی او دا ټول خلک د مخې ته ټیټ شي. په دې کې مینو ته داسې احساس وشي چې لیزا را روانه ده. دې خپل ګوتو لټک ورکی او دې ته دروازه کولو شي او دې ته لاره کولو شي او بیا په یو لوی تخت باندې کینی او د لیزا او د پلار مخ ته راشي او لیزا چې دې څنګه ویني نو دې ته پته لګي چې دې د نورو طاقت راکاږي او بغیر د سوچ کولو نه د لته ورکی. دې لته سره د مینو لاس مات شي او چې مینو څنګه وبوس کی نو د مات لاس واپس ټیک شي. په دې دوران کې سوفیا او ټام هم دغه تر ورسی او دا درې مرګري یو ځل بیا یو ځای شي. مینو ډیر په غوسه کې دی ته وی چې ډیر ښه دا خو ډیر خو شو چې تاسو ټول ماته په یو ځای ملو شو او زر زر مال غازا راکې. د لیزا پلار د مینو اړخته ور روان شي خو مینو لاس تو کې او دی په هوا شي. خو لیزا ډیر په پورته سره خپل پلار بچي او د دې نه پس یو ډیره خطرناک جګړه شروع شي. دې دوانو سره سپر پاورز او دې دوان مقابله سره خوشا ډیر توړ پوړ شي. لیزا سره صرف یو حصہ طاقت وي او مینو سره د دریو کسانو او مینو ډیر زر لیزا له خوال ورکی. اوس ټوم او سوفیا د اړخته ورمنډه کی. ټوم د مینو اړخته خطیس پوکي وخی او دې لری ورځيږي. د په دې حرکت مینو ډیره زیاته غوسه ورشي نو دې ټوم له په یو ګوته باندې گزار ورکی او ټوم بهوش شي او روغ ورځي. بیا مینو سوفیا رونیسي خو سوفیا د طاقت راکاږي او چې مینو دا څنګه ویني نو ډیر زیات حیران شي. دې سره مینو ته دا پته ولګي چې سوفیا د یو طاقت بل ته ترانسفر کولی شي. دې سوفیا ته وایي چې د نورو طاقتونو زر تر زر مال راکا. دې سره ماته نورو کسانو بدن ایسي غشتو ضرورت نه وي. خو دې دوران کې زیرو او جون دغل تر ورسی. اوس دا 15 وانه په یو ځای مینو سره مقابله شروع کی. مینو دا ټول په یو ځای ختمول غواړي نو د دې لپاره دې ټول خپل طاقت را یو ځای کی. لیزا د ټول نمخ کې ولاړ وي. دا یو شپېلی وخت یو ټوم له اشاره ورکی. دې سره ټوم یو تیز پوکي وخی او د دې د وجه لیزا ته یو ډیره تیز دیکه ملو شي او دا خپل طاقت هم را یو ځای کی او د یو سوپ ورکی. په یوازې د مینو مقابله نشي کولی. د دې د وجه د ټول خپل طاقتونه را یو ځای کی او لیزا له په سپورټ ورکی. خو مینو ډیر زیات طاقت ور. مینو هم په خپل طاقت تخوشه بجلی کنټرول کوي. زیرو هم په خپل طاقت سره په مینو باندې بجلی حمله کوي. خدا مینو له شکست ورکول لپاره کافی نه او ډیر زر د حال غټي پلری ماتیدل شروع شي. بوتان هم روغورځيږي او مات شي. لاندې د سټیل ډانچه هم خودیدل شروع شي. مینو ډیر زخمی شي خو د ځمکې نه ځان ته وبر راکاږي او خپل ټول زخمونه ټیک کی او په دې ټولو باندې فوتبال شروع کی او بیا لیزا له په مړی ورغلی شي. د لیزا په خوله باندې وین راشي او دې بیا د سوفیا طرف ته لاس ورمخ کیږي. خدا 15 وانه په یو ځای مینو گیر کی. د ټیک کېدو طاقت لیزا ته ترانسفر کی او اوس د ټیک کېدو طاقت ختم شي. د سره لیزا د مینو نه ډیر زیاته طاقت ورشي او د دې نه پس دا مینو ډیر زیات وخی. لکسات پس مینو بهوش شي او په ځمکه باندې روغ ورځي او لاندې ناس د مینو فالوورز باندې د بلډینګ را غورځېدو والي وي. خو دې ټول په یو ځای باندې دا راایثار کی او په دې دوران کې مینو ته یو ځل بیا مکمل شو او دې یو ځل بیا حمله وکي او دې نه طاقت راخو کوشش وکي او په اخره کې د لیزا پلار خو په پوره طاقت سره درلته ورکی او مینو لری وغورځي. دې د مینو نه ټول طاقت روباسي او مینو یو ځل بیا بوډا شي او اوس دې هم په هغه تخت باندې ناس وي د کم په مدد سره چې دې بر راغلی وي او یو ټک سره دې مینو واپس لاندې ولېږي او د فالوور چې د حالت وینو نه دې ته حقیقت راخکار شي او په اخره کې مینو هر څه واپس وبېلی. اوس په اخره کې تاسو نه یو سوال لې کچره تاسو ته مکمل وشي نو تاسو په دې ټولو طاقتونو کې کم طاقت اخلي. کچره دا ویډیو تاسو خوښ شوی وي نو ضروري لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو د یو نوې ویډیو سره. تر هغه پورې د الله پامان.